تازه وروستي او لنډ خبرونه. ټرمپ د ټرمپ په وینا که د ولسمشر وای ځواکونه یې د امریکا د اقتدار او عزت له خوندي ساتلو سره دوی ته له زیانه اوښتو پرته ایستل. ټرمپ زیاتوي چې د بابا ګرام پوځي اډه په هیڅ ډول نه وای خوشي کړی. طالبان د طالبانو عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې سر له نن څخه به په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. کندهار کې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي چې له دغه هوایي ډګر دوبۍ او له دوبۍ کندهار ته الوتنې بیا پیل شوي دي. د مسؤلینو په وینا چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر به هره اونۍ یکشنبه اریانا افغان هوایي کرښه دوبۍ او دوشنبه به له دوبۍ کندهار ته الوتنې کوي. امریکا د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازی توماس ویست په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ویست به د زلمي خلیل زاد ځایناستی وي او نوموړی به په افغانستان کې د راتلونکو ګامونو په اړه د خبرو لپاره اروپا او آسیا ته سفر وکړي. او د پای خبر همدا چې ټیموتي ویکس وروسته له هغه چې د طالبانو له زندانه خوشي شو په قطر کې د دې ډلې له سیاستوالو سره راښکاره شو او له طالب مشرانو سره یې نږدې اړیکې ټینګې کړې دي. ټیموتي د طالبانو له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته خپل نوم جبرائیل عمر ته بدل کړی دی. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت. د خدای پامان.